Bismillahirrahmanirrahim. Determination of percentage purity of the sample. څنګه کولای شو چې موږ د خپل سیمپل د خالصوالي فیصدي پیدا کړو چې ما سره د خپل سیمپل چې دا څومره خالص دی نو د پرسنټیج پیورټي وي نو موږ سره باریم کلوراید 2 مانیکیول وبدي او د دې باریم کلوراید دا موږ سره سیمپل دی او دغه سیمپل موږ سره غواړو چې د موږ فیصدي پیدا کړو چې د باریم کلوراید سیمپل چې موږ سره دی دا څومره خالص دی نو موږ د سیمپل نمونه چې واغسته سیمپل چې موږ واغسته دا 0.1 ګرام واغست موږ غوښتل چې باریم کلوراید فیصدي پیدا کړو چې باریم کلوراید ما سره څومره خالص دی نو د دې معلومولو لپاره موږ سیمپل واغستو 0.1 ګرام او دا موږ رسوب کو د باریم کلوراید موږ رسوب کو د چا سره د H2SO4 سره موږ سره باریم سلفیټ راغلی باریم سلفیټ چې کله موږ وزن کو وروسته د اګنیشن نه نو د کتله موږ سره د رسوب د 0.4 ګرام دا د رسوب وزن دی نو د خالص باریم کلوراید وزن باید دینه پیدا چې موږ ته بسونه خالص باریم کلوراید وزن لاس راغلی د رسوب مخکې ویډیو په اول سر کې په دې سفر کې په اخر کې چې موږ په ګرامټري کې دوه شی نه معلومو یو سیمپل یا خالص واده چې ما سیمپل څومره خالص دی چې لپاره موږ ټکي اصطلاح استعمالو percentage purity دا اصطلاح استعمال یو کار زمونږ د ګرامټري کې دا او بل په ګرامټري کې زمونږ دا دی چې موږ ایون مقدار معلومو نو د آین کنسنټریشن معلومو غلظت معلومو فیصدي معلومو چې مثلا ما سره سیمپل کې دا پلانې آین 100% دی 100 ګرام دی 100% دی نو د خالص باریم کلوراید وزن مونږ ته نه معلوم او پرسنټیج پیورټي مونږ ته نه معلومه د باریم کلوراید وزن مونږ ته راکړی 243.3 دی او پرسنټیج پیورټي باریم کلوراید پکار دی دا معادله د معادله نه مونږ ته معلومي باریم کلوراید H2SO4 سره باریم سلفیټ جوړي نو یو مول سره نو 243 ګرام باریم کلوراید کو واخلي 243.3 ګرام دا 203.4 ګرام باریم سلفیټ ورکړي څومره که چېرته خالص باریم کلوراید 243.3 ګرام دا وتا ته درکې 203.4 ګرام نو که چېرته رسوب ما سره 0.4 ګرام جوړ شوی نو دا سیمپل کې به باریم کلوراید 100 ګرام نو دا تاسو محاسبه کوئ نو دینه راځي 0.088 ګرام سیمپل موږ سره دومره سیمپل موږ سره 0.0 x موږ سره مثال کې 0.5 ګرام سیمپل موږ واغستو او دا سیمپل موږ سره څه دی دا د باریم کلوراید دی خالص صحیح ده خالص باریم کلوراید سیمپل کې نو دا خالص باریم کلوراید دی په سیمپل کې اوس ګوره موږ سره زه چې 0.6 ګرام سیمپل واخلم نو 0.6 ګرام زه سیمپل واخلم نو دې کې خالص باریم کلوراید څومره دی 0.5 ګرام دی نو که زه 100 ګرام سیمپل واخلم دا ما سره شي x ګرام x لپاره که زه محاسبه وکړم نو ما سره به راشي 2.35 ګرام فیصد نو ما سره په دې سیمپل کې باریم کلوراید څنګه 0.1 ګرام غوښته په دې سیمپل کې ما سره
فیصدي د سیمپل هغه 2.35% راووتله. نو باریم کلوراید سیمپل زمونږ 2.35% چې دی دا خالص دی.